د ناپوهانو ځواب چوپتیا ده. ابو علي سینا په سفر و. د یو خر څخه د تیریدو پر وخت یې د یو سماوار مخې ته خپل اس وتړه او لږ واخه او یو څه یې ورته واچول او خپله هم لاړ. د سماوار پر برنډه کېناست چې ډوډۍ وخوري. همدا وخت یو کس چې په خره سپور و هلته ورسېد. له خره کوز شو او خر یې د اس څنګ کې وتړه تر څو په خوړلو کې د اس سره شریک شي او خپله هم راغی او د ابو علي سینا سره ډوډۍ ته کېناست. شیخ وویل خر دې زما د اس څنګ کې مه تړه ځکه ستا زما د اس واښه خوري او اس هم خر په لغته وهي او پښه یې ورماتوي. د خر څښتن خبره بابیزه وګڼله او په ډوډۍ خوړلو لګیا شو. ناڅاپه اس لغته ورکړه او د خر پښه یې ورماته کړه. د خر څښتن وویل ستا اس زما خر ګوټ کړ او باید تاوان یې راکړې. شیخ چوپ پاتې شو او ځان یې ګونګی واچوه او ځواب یې ورنه کړ. د خر څښتن شیخ قاضي ته یوړ او شکایت یې وکړ. قاضي پوښتنه وکړه چې څه شوي دي خو ابو علي سینا ځان په ګونګیتوب وواهه. شیخ هیڅ هم ونه ویل. قاضي د خر څښتن ته وویل دا سړی ګونګی دی. کلیوال وویل دا ګونګی نه دی ځان یې په ګونګیتوب وهلی تر څو زما د خر تاوان رانه کړي. له دې پیښې وړاندې له ما سره خبرې وکړي. قاضي وپوښتل ستا سره یې خبرې وکړي؟ څه یې وویل؟ د خر څښتن وویل هغه ماته وویل خپل خر زما د اس تر څنګ مه تړه چې لغته ورکوي او پښه یې ورماتوي. قاضي وخندل او د ابو علي سینا د پوهې ستاینه یې وکړه. قاضي ابو علي سینا ته وویل نو د خبرو نه کولو حکمت دې دا و؟ ابو علي سینا همدا ځواب ورکړ چې وروسته په متل بدل شو. د ناپوهانو ځواب چوپتیا ده.